السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. ویډیو موضوع ده د عملی مینې زده کړه. ګرانو دوستانو، د مینې کولو د هنر په نامه یو پلیلیست دی په یوټیوب چینل کې. دا پلیلیست د نننۍ ویډیو چې ده د عملی مینې زده کړه ده. تر اوسه پرې موږ نظري مینه ویله. ما په نظري ګورئ، تاسو د دې دپاره چې یو علم زده کوئ، ما تاسو ته د دې پلیلیست په سر کې وویل د دې دپاره چې یو علم زده کوئ، اول باید په نظري توګه دا علم زده کوئ، بیا یې په عملي توګه زده کوئ. نو اوس چې ما د مینې کولو هنر زده کړه، چې مینه کول خپله یو هنر دی چې تاسو یې باید زده کوئ، د نظري توګه مو وویلې. اوس راځو عملي توګه ته، چې په عملي توګه څنګه کولی سو مینه وکړو خپل میړه ماینه یو د بل سره. وای آیا یو هنر بې له تمرینه زده کولی سو؟ نه خیر نه، موږ یو هنر بې تمرینه نسو زده کولی. راځو په روابطو ته هم دا اړوند خبرې کوو چې موږ څنګه کولی شو ښه روابط ولرو، یا ښه مینه ولرو، یا ښه ژوند مخ ته بوځو. وای هر شخص خپل د استعداد مطابق مینه زده کوي او کوي، خو د دې دپاره چې تاسو ښه مینه وکئ باید د مینې زده کړه وکئ. راځو، وای د هر هنر زده کړې کې ځینې قواعد شته چې هغه قواعد باید موږ عملي کړو تر څو هغه هنر زده کړو. راځو، اولین قدم کې باید د هر هنر زده کړه کې موږ انضباط او ډیسپلین ولرو. د دې دپاره چې تاسو غواړئ یو هنر زده کړئ، باید انضباط او ډیسپلین ولرئ، په منظم توګه هغه کار ته کار وکړئ. وای انسانان 8 ساعته د ډوډۍ ګټلو دپاره هره ورځ کار کوي، خو کله چې دغه 8 ساعته د ډوډۍ د ګټلو د کار څخه راوځي، نور ژوند یې غیر منظم او یا هم د استراحت په حالت کې. ګورئ ګرانو دوستانو، تاسو 8 ساعته و خوب ته ضرورت لري یا 9 ساعته و خوب ته ضرورت لري. 8 ساعته کار کوئ، حد اقل 9 ساعته باید تاسو ژوند وکړئ. خو دغه کار ډېر انسانان نه کوي او دغه سیستم په استراحت کې او یا هم په غیر بې نظمه کارونو باندې سپری کوي. وای دغه یو شی چې وای کار ختم سي نه، نور انضباط هم د منځه ولاړ سي. مشکل په دغه ځای کې تاسو ته پیدا کیږي. مشکل چې پیدا سو، یعنې تاسو خپل مشترک ژوند ته کار نه کوئ. راسئ، وای دوهم قدم کې باید څه شی وکړئ؟ وای د هر هنر په انضباط کې د تمرکز درلودل باید موجود وي. که تمرکز موجود نه وي، ته په ښه تمرکز سره کار ته نه ګورې، نه ورته متوجه کېږې، نو ته هغه هنر نسې زده کولی. دلته د تمرکز څخه هدف دا دی چې کله ته په منظم توګه خپل مشترک ژوند ته متوجه سې، تمرکز پر وکړې، نو ته کولی سې خپل مشترک ژوند کنټرول کړې، تر څو وکولی سې کشف یې کړې چې مشکل دې څه دی. ګورئ، وایي درېیم قدم کې چې شته، وایي د هر هنر زده کړه کې صبر ته هم ضرورت شته، چې باید صبر ولري. او بل قدم د صبر ترڅنګ باید علاقه هم موجوده وي، د دې دپاره چې تاسو یو علم ترلاسه کړئ. بل قدم وای په سلسله مراتب یا له کوچنۍ څخه و غټ ته کار کول دی. په دا رقم طریق تاسو کولی سئ په ښه توګه یو علم زده کړئ. څو دغه یې درلودل، دا یې اول قدم. په اول قدم کې باید تاسو د هنر په زده کړه کې ډیسپلین ولرئ. دوهم قدم باید د انضباط ترڅنګ تاسو تمرکز هم ولرئ. د تمرکز وروسته باید تاسو صبر ولرئ. د صبر وروسته باید علاقه ولرئ. د علاقه وروسته باید سټپ بای سټپ مخ ته ولاړ سئ، زینه پر زینه مخ ته ولاړ. دا د هر علم د زده کولو دپاره شرایط دي. راځو دا د مشترک ژوند ته راولو چې په مشترک ژوند کې موږ د دا فارمول څخه څنګه کار اخیستلی سو. اول وای اوس وایو انضباط د دروني ارادې څخه او دلچسپۍ څخه منځته راځي، یعنې دلچسپي ده. ګورئ، وایي که تاسو غواړئ ښه انضباط ولرئ، باید تاسو په د خپل کار کې دلچسپي هم ولرئ. انضباط ګوره، په یو مثال زه تاسو ته ووایم، وایي په پخوا زمانو کې پخوانیو خلکو به موږ ته ویله، ولې انضباط داسې دی چې سهار وختي راکښېنه، خپل ټول کارونه منظم وکړه. دغه یوازې چې سهار وختي راکښېنه، خپل ټول کارونه منظم وکړه، دا زموږ ژوند نه راسموي. دا په د دې سبب کېږي چې موږ وهم ولرو، ویرې ولرو. د دې دپاره چې موږ دغه ویرې د منځه یوسو، نو څه کوو؟ موږ خپل ځان کې یو دروني اراده منځته راولو، او هغه کار چې کوو هغه ځان ته باید دلچسپه کړو، علاقه باید ولرو، په دلچسپۍ سره دا کار ته وکړو. که چیرې زه دا کار ونه کموه او دا کار د دې سبب سي چې زه غیر حاضري پکښې وکړم یا ډیسپلین مې غیر منظم سي، باید ما ته داسې یو احساس پیدا سي چې والله یو شی مې خراب سو،
یعنې د مشترک ژوند هم همدا رقم دی. د دې دپاره چې تاسو په مشترک ژوند کې په صحیح توګه مخته ولاړ سئ، تاسو اول باید انضباط ولرئ او انضباط په دلچسپۍ سره ولرئ. دلچسپي و دې ته ولرئ چې زما میړه یا زما میرمن به ماته ښه تحریک کېږي، ښه شهوت به راپورته کېږي او موږ به ښه جنسي رابطه لرو او ښه روابط به لرو. نه، یو هدف و دلچسپي باید موجوده وي. وایي د تمرکز لپاره لومړی شرط د تنهایي منل دي. موږ انسانان په څه خاطر تمرکز نه لرو؟ بعض وخت به تاسو لیدلي یو کار زده کوئ، تمرکز نه سئ پر کولی. غواړئ د ژوند مشکلات حل کړئ، تمرکز نه سئ پر کولی، نه سئ حلولی، ځکه چې تاسو د تنهایي څخه فرار کوئ. موږ انسانان باید تنهایي ومنو. که زه خپل په وجود کې تنهایي منم نو زه قوي کس یم. وایي د تنهایي تحمل د مینې معنا لري. که ته هر څومره خپل په تنهایي کې اوسایه، هغومره ته د ځان سره او نورو سره مینه کولی سې. خو که ته تنهایي څخه په تشته کې ته نسې کولی هم د ځان سره او یا د نورو سره مینه وکړې. وایي رابطه له تنهایي سره جدي دغه لري، ارتباط لري. وایي په تنهایي کې اول کله چې موږ انسانان تنهایي ته داخلیږو، اول یو بېقراري زموږ وجود ته راځي. کله چې بېقراري راغله، بیا موږ هڅه کوو چې حرکت وکړو، یا ودرېږو یا کښینو، یا یو ډول اضطراب په موږ کې منځته راځي. اضطراب یو ډول مبهم ویره ده او بیا رقم په رقم افکار زموږ ذهن ته راځي. دا د تنهایي هغه علایم دي چې زموږ وجود ته راځي. که موږ د تنهایي ومنو، د تنهایي سره قرار راسو چې دا یو علم دی چې باید ویې لرو، نو بیا موږ چې کولی سو خپل انضباط په خپل روابطو کې ولرو. ګورئ د دې دپاره چې تاسو د تنهایي سره مقابله زده کړئ، تاسو مخکې له دې چې بیده سئ، د خوب څخه 20 دقیقې در مخه خپل سترګې پټوئ او ځان په مکمل توګه تنها حس کوئ. کله چې بېقراري درته راځي چې به سترګې رد سي کم، کله چې احساس د حرکت درته راځي، کله چې اضطراب درته راځي او کله چې تاته رقم په رقم افکار راځي، د هغوی سره مقابله وکړه د 20 دقیقې. که هره ورځ تاسو دغه حرکت اجرا کړئ، انشاءالله په یوه میاشت کې به تاسو د دې توانایي ولرئ چې د تنهایي سره به مو رابطه ښه سوي. کله چې تاسو خپل تنهایي ومنئ او د تنهایي سره ستاسو روابط سم سي، نو خپله د دې سبب کېږي چې ته یو منظم شخص واوسېږې او یو پایدمن ګټور شخص به خلک به ستا څخه بد نه وړي. وایي بل باید د ټولو هڅو سره تمرکز هم ولرو په هر کار کې. اوکې، دا مو وویل. د تمرکز اساس دا دی چې شخص د بل نفر خبرو ومنو، یعنې بل نفر ته هم ارزښت ورکړو. کله چې موږ تمرکز کوو، ځان احساسوو چې په ما کې څه شي سته، څه شي نسته، څه شي کوم، څه شي نه کوم، کوم شیانو ته تغییر ورکولی سم، کوم شیانو ته تغییر نسم ورکولی. نو چې کله تا خپل ځان په تنهایي کې وپېژنده، په تنهایي سره چې مقابله زده کړل، ته بل نفر هم پېژندلی سي. اساس د روابطو دلته شروع کېږي. اورېدلو د غوږ نیولو توان ولري. تاسو د دې توان خپل په ځان کې پیدا کړئ چې د یو چا خبرې واورئ، غوږ ونیسئ. په روابطو کې شرط دا دی که ته یو چا ته غوږ ونیسئ او د هغه خبرې واورې، ته کولی سې هغه احساس کړې او بیا یې درک کړې. خو که خبرې نه اورې او سرټمبه یې، نو بیا ته څه کوې؟ نسې کولی په صحیح توګه روابط برقرار کړې. زه یو شی تاسو ته یو مثال ووایم. لازما دوهم میړه به ما کښېنوي، ما راسه ما ورته خبرې کوو، یا به میسج کې خبرې ورسره وکړې یا مخامخ. ته د خبرو څخه فرار کوئ، خپل د مسؤلیت څخه فرار کوئ، ما ته د ډوډۍ راکولو څخه فرار کوئ، خپل د مړ سترګې او بې غیرتۍ څخه فرار کوئ. فرار د حل لار نه ده. د فرار نتیجه دغه ده، ما دغسې پرېښوئ لکه یو ایوان چې څوک د کوره شړي. وځمه، مې کور ته راوت کړی یم، خانه داماد یې، به ډوډۍ در کوم، به دې عزت کوم، به ته مس راته کېږې، داسې خو نه کېږي. نو راځو، صبر د تمرکز لپاره شرط دی. د دې دپاره چې تاسو تمرکز پیدا کړئ، باید صبوره واوسېږئ، صبر ولرئ. د یو تغییر دپاره یا د یو هنر د زده کړې دپاره یا د روابطو د سمون دپاره باید تاسو صبر ولرئ. راځو، وایي که پوه نسو چې هر شی خپل ټاکلی وخت لري او په زور یو شی غواړو، موږ هر څه د لاسه ورکوو. دا زما دوهم میړه دغه مشکل درلودی. د زما سره په دې خاطر نکاح کړی و، په عینو مینه کې یو 2 منزله کور لري، یو چیزمیز لري، ولا تیار کار دی رس. نو کله چې د زما سره واده وکړي،
قرار یې شان یې غوښتل د غوښتلو په حالت کې و صبر یې نه درلودی بس په زور او په عجله یې هر شی غوښتل اخر یې طلاق په لاس ورلی کوشش وکړئ په روابطو کې صبر او د زور څخه کار مه اخلئ که صبر ولرئ هر څه خدای درکوي انشاءالله روانشناسي هم وایي صبر شرط دی وایي صبر او مبارزه باید د یو کلن ماشوم د تګ څخه موږ زده کړو یو کلن ماشوم چې کله غواړي په پښو ولاړ سي ډېر لویږي او بیرته راولاړېږي خو کولی سي په صحیح توګه تګ اخیر زده کړي راځو وایي صبر او مبارزه چې تاسو په صحیح توګه توجه ورته وکړئ دا داسې یو څه ده چې زموږ د ژوند اساس را جوړوي وایي حساستوب هم د روابطو د ښه کولو شرط دی تاسو باید حساس واوسئ خپل پر روابطو باندې هغه وخت کولی سئ خپل روابط ښه کړئ راځو مخته وایي تاسو به موټروان لیدلی چې یو موټروان موټر چلوي خو که چیرې په موټر کې اوازونه جوړ سي دی دستي په پوهېږي چې زما موټر کې غلطي ده یا یو مشکل دی او یا هم د یو نوي زیږېدلي ماشوم مور کله چې کوچني ته ویي او یا هم د بولو یا هم د فاضله موادو په بوی کې تغییر راسي یا مثلا د بدن په رنګ کې تغییر راسي مور دستي په پوهېږي موږ باید په روابطو کې هم دغسې اساس واوسېږو لکه یو ماهر موټروان چې خپل په موټر پوهېږي او یا هم یو مور چې خپل په نوي زیږېدلي بې خولي او بې زبانه ماشوم پوهېږي روابط هم باید دغه رقم حساستوب ولري وای انسان باید خپل د ځان باره کې حساس وي خپل دروني ځان وپېژني احساس یې کې په دې پوه سي چې انسان خپل رواني حالت په سختي سره حس کوي دا یو ډېر غټ مشکل دی چې ته د ځان سره کښېني او ځان حس کړي د دې لپاره چې ځان حس کوي تاسو کولی سئ د روانشناسانو څخه هم کومک واخلئ موږ روانشناسان د څه لپاره دا علم ویلی دي وای د دا ټولو ښه شرط د داسې کسانو لیدل یا معلومات ترلاسه کول دي تاسو د دې دپاره چې داسې کس واوسېږئ چې خپل ځان حس کوي ځان درک کوي باید داسې انسانان ووینئ چې ویې نه وینئ نو خو نه سئ زده کولی او یا هم علم ترلاسه کوئ تر څو وکولی سئ داسې یو شخص واوسېږئ تاسو پوهېږئ وایي لیوني انسانان سره کم دي لیوني انسانان د خارجي نړۍ څخه نه دي خبر هغوی یوازې خپل د ځان د نړۍ څخه خبر دي خپل په وجود کې خبر دي او د ځان څخه مثلا احساسات لري غوښتنې لري وهمونه لري د دنیا د نړۍ سره نه دي خبر چې په دنیا کې خلک څه کوي په دنیا کې څه روان دي او دغه د یو بیده انسان سره هم تشبیه کېدای سو یو انسان چې بیده سي او بیا د ریم و خوب ته ولاړ سي ریم هغه خوب دی چې د انسان خوبونه پکښې ویني و بلې دنیا ته ولاړ سي نو دغه خوب او لیونتوب دواړه یو وصل سره لري موږ ټوله انسانان یا د خوب په حالت کې یو یا د لیونتوب په حالت کې یو په دې خاطر زموږ روابط خرابېږي سم لکه د زما دوه میړه لکه یو بیده انسان لکه یو انسان چې لیونی په پټو سترګو یې هر څه غوښتل چې پیسې به پروانه راکوي پروانه به ماته موټر رانیسي پروانه به ماته پیسې راکوي پروانه به ماته موبایل رانیسي پروانه به ماته دا شی راکوي مال اوس ته چې کاره چې زه تاته دا شیان درکړم هغه ښځه چې خپل میړه ساتي دغه رقم لکه ده چې زما څه توقع خو دا ښځه یا مسته وي او یا هم ډېره بدنامه وي د بدنامۍ سره بل څوک نه کوي په ژوند کې بل څوک ارزښت نه ورکوي قرار دا یو میړه پیدا کړی بلای ساتي مال زه خو نه بدنامه یم نه دومره مسته یم چې میړه ځان ته ساتم ځه مال په مخه دې شه نو که تاسو په روابطو کې دا شان ته متوجه اوسئ د لیونتوب او د خوب د حالت سره ووځئ تاسو ښه روابط برقرار کولی سئ او یو باسیاسته نارینه او باسیاسته ښځه به یاست په روابطو کې وایي موږ انسانان د دغه حالت څخه چې راووځو کولی سو بالغ انسان سو او بالغه مینه وکړو وایي موږ انسانان ځان ډېر حس کوو خپل ځان راته مهم ښکاري ښه وایي موږ خپل د هیلو شخص رابطه کې غواړو تاسو به د کوچنیوالي څخه یو د هیلو شخص لري موږ ټول انسانان د کوچنیوالي څخه داسې یو سیستم لرو چې زما میړه باید دغه رقم شي زما مینه باید دغه رقم شي که دا شی په لاس رانیسي بلا مو بد ځینې راځي خوند نه راکوي د دا ټولو علت څه دی ځکه چې موږ ډېر توقعات لرو او یا هم په روابطو کې بالغه رویه نه کوو وایي موږ د ځان غلطي یو ډول اخلو او د مقابل طرف غلطي بل ډول اخلو دغه هم زموږ روابط خراب کوي او موږ نابالغه کس
کوي. تاسو په روابطو کې باید درک ولري. وایي موږ هغه وخت ښه رابطه جوړوو چې ښه قضاوت کوونکي واوسېږو، هم د ځان اړوند او هم د نورو اړوند. وایي په عاجزۍ نړۍ ته وګورئ، عاجزه واوسېږئ، نه دا چې مس کېږئ. د زما دوه میړه ویل ول موټر را رانیسه، ډوډۍ را راکه، موبایل را رانیسه، غاړه را رانیسه، زه مس درته کېږم نه مالو غلامي خو به نو کوې، غلامي هم نه کوې، مس هم کېږه. وځه زه خو ستا د نس مړولو، زه خو ستا میړه نه یم، وځه په مخه دې ښه. تاسو باید په روابطو کې داسې یو کس ونه اوسېږئ. راځو وایي د ماشومتوب او نوي ځواني خویونه و روابطو ته مه راوړئ. په ماشومتوب کې موږ مور غواړو او په نوي ځواني کې داسې یو احساس کوو چې ولا زه هر شی کولی شم، زه توانایي د هر شي لرم. دا احساسات باید روابطو ته رانیسي. روابط د بالغو انسانانو کار دی، د نابالغو انسانانو، د ماشومانو او یا هم نوي ځوانانو کار نه دی. وایي موږ باید په عاجزي حقیقت لیدونکی واوسېږو. کله چې ته حقیقت غواړې ووینې، عاجزه هم واوسېږه. ځان حق به جانب مه معرفي کوه او یا هم غرور مه کوه. راځو وایي ټولو انسانانو سره دا سیاست ولرو. وایي تاسو چې کله غواړئ ښه انسان واوسېږئ او ښه مینه ورکړئ، باید د ټولو انسانانو ته یو رقم احساسات ولري. که چیرې تاسو رالیږئ د دې سبب کېږي چې یوازې د میړه یا د معینې سره ښه یم، د نورې ګردو دنیا سره بده یم، د خسرګنۍ سره مې بد نه راځي، خوښ مې نه ده خوښه، خسر مې نه دی خوښ، اندرورو خوښي نه و، خسرګنۍ مې نه ده خوښه، یوازې مې د ژوند ملګری خوښ دی. دا رقم تاسو دواړه د لاسه ورکوئ، هم به د ژوند ملګري د لاسه ورکوئ او هم به خسرګنۍ د لاسه ورکوئ. که چیرې غواړئ ښه روابط ولرئ، باید د دواړو کورنیانو سره او د فرد سره هم ښه روابط ولرئ. راځو وایي ښه مینه هغه وخت کولی سو چې بالغ واوسېږو، بالغ سو او تر ننه پورې په دغه پلیلیست کې چې د مینې کولو هنر موږ تاسو درته کوو، ډېر شیان به تاسو زده کړي. نو کوشش وکړئ چې بالغ کس واوسېږئ په روابطو کې. وایي د مور و پلار د نړۍ سره ووځئ چې په روابطو کې یا په پلار پسې ګرځئ یا په مور پسې ګرځئ. وایي باید ایمان ولرئ. تاسو د ایمان په معنا پوهېږئ، یعنې باور درلودل. وایي ایمان په مینه کې باطني او ظاهري قبولیت منځته راولي. وایي موږ ځان وینو چې تغییر سخت کار دی، نه موږ نسو کولی په یو دم ځان ته تغییر ورکړو، څومره سخت کار دی. نو تاسو بل انسان هم درک کوئ چې هغه هم نسي کولی ژر تغییر وکړي. وایي د مقابل طرف د تغییر سبب باید ونسئ. که ځینې انسانان و روابطو ته په دې خاطر داخلېږي وایي زه به دا نفر ته تغییر ورکړم. نه خیر، تاسو نسئ کولی یو نفر ته تغییر ورکړئ. یو نفر چې د کوچنیوالي څخه رقم لوی سوي، فقط کولی سي خپل د ځان ښترینه یا هم بدترینه کس واوسېږي، نسي کولی په مکمل توګه تغییر وکړي. نو د چا د تغییر کولو سبب مه کېږئ. او بل وایي په ځان ایمان او په قول درېدل روابط جوړوي. ډېر انسانان په روابطو کې قولونه کوي، په اول سر کې بیا پر قولو نه وي ولاړ او تمه لري چې روابط یې جوړ سي. دقیقا لکه د زما دوه میړه د واده په شرط کې ماته ویلي وه، ول زه تا ته بنګړي در رانیسم، زه تا ته محفل در نیسم، او هېچا یې ونه کړه. هېچا یې ونه کړله، زما سره یې پیسې یوړې، غل و. نو دا رقم سپک کارونه په روابطو کې مه کوئ. بالغه انسان واوسېږئ، خپل د ټولو شیانو مسؤلیت واخلئ او دا تمه مه لرئ چې دا مقابل شخص ما غلام دی او یا زما سره نسي تللی. امکان لري تاسو که چیرې دغه رقم نابالغه حرکات ترسره کوئ، هر څوک ترلاسه ورکړئ. وایي ایمان درلودل سکون راولي. وایي تاسو باید داسې کس واوسېږئ چې سکون کوونکی واوسېږئ. وایي تاسو به مور و اولاد لیدلی دوی اچپه روابط سره لیدلي ده. د مور مینه بې قید و شرطه ده. په روابطو کې وایي کوشش وکړئ چې یو منظم او بالغ کس واوسېږئ. ښه وایي ایمان درلودل باید امتحان کړو. ګورئ تاسو خپل ځان امتحان کوئ چې آیا تاسو پر الله باندې احترام باور لرئ؟ آیا تاسو پر د طبیعت پر جوړښت باندې باور لرئ؟ بعضې وخت به مو لیدلي یو مور یې زویه د باندې واوسي، دروغو چې دا زوی کور ته راځي زاره یې چوي. زه تاسو ته یو مثال درکړم. دلته تهران ته یو افغانه کورنۍ راغلې وه، زوی یې د 2 کالو و، مور یې په شفاخانه کې وه، زوی یې په هوټل کې و. دروغو چې دا زوی هوټل ته تلي، دې ګرده خلک خبر کړي ول هله زما زوی څه اکاکا زوی څه زوی درځي، خو صبر وکنه
ایمان ولرئ، پر خدای وسپاره زوی، ګرده کارونه پر عقل مه سپاره. نو تاسو په روابطو کې باید دا هم مد نظر ونیسئ چې پر عقل ځان مه سپارئ، پر الله ځان وسپارئ او ایمان ولرئ. دغه زما دوهم میړه چې و د دې وس یې درلودی چې ما د ډوډۍ راوړي، لیکن نه یې راوړل. دی په دا وهم کې و که زما د نن پیسې خلاص سي سبا به نو زه څه کوم. زما لور پیدا سول، د زړه ناجوړي یې درلودل. ما درته وویله ما په هفته کې 10 میلیونه $100 مصرف راځي د لور پر تداوي باندې په هفته کې هغه اول سره. قرار د یو پلا 10 میلیونه راواستولې بالا چې پوس ول دا انجلۍ د الک دې زما په درد هم نه خوړل کېږي، څه کوم چې ناکې مصرف کوم بالا یې ځان ګول ونیوي او مصارف یې نه کوله. ګرده مسؤلیتونه یې پر ما راواچول او از ما څه چې پیسې وړي وي هغه یې ګډه غلا کړې. یو بې شخصیته کس. تاسو کوشش وکړئ په روابطو کې بالغ واوسئ، خپل مسؤلیتونه ومنئ او پر الله باندې ایمان ولرئ، ځان پر الله وسپارئ، مه پر مالي شیانو باندې. زما میړه 2 کوره درلودله. دی دغه ته نه و آماده چې خپل د لور د زړه د ناجوړۍ دپاره یو کور خرڅ کړي. د ویلو کور څوک نه خرڅوي، ول زموږ چې نفر مړي موږ د افغانستان څخه د باندې په بل وطن کې تداوي نه کوو، دالته مړو. زه کور نه خرڅوم. احمد چې کور نه خرڅوي ورسه زوی په مخه دې ښه طلاق سوله. زه راولاړه سولم، کار مې وکړ، پیسې مې وګټلې، زحمت مې وکړی، هره ورځ دفتر ته ولاړم. زه مخکې ما د کار کولو تجربه نه درلوده، لیکن زه ودرېدلم، خپل د لور مسؤلیت مې واخیست، د لور تداوي مې وکړه. ده ونه کړه. یعنې په ټولنه کې خلک پر ده وایي بد وایي، پر ما یې نه وایي. وایي پروانې افرین ته څومره قهرمانه نجلۍ یې، هم دې کار وکړي، هم دې پیسې وګټلې، هم دې د لور تداوي وکړه، هم دې خپل ژوند سم کوي. وایي افرین. لیکن دته خلک چې وایي د بې غیرته په سترګو ورته ګوري. دنیا ظالمه ده ګرانو دوستانو. په دنیا کې څوک تاسو ته مفته مینه نه درکوي، مفته مینه په دنیا کې نشته. نو کوشش وکړئ په دې پوه سئ چې هر شی یو قیمت لري. وایي خبرې باید داسې وکړئ چې ستاسو د قوي ایمان ښکارندوی سي. په عمل کې قوي ایمان ولرئ. که ایمان ونه لرئ روابط خرابېږي. راځو وایي فعالتوب یعنې د دروني قوې څخه استفاده کول. بعضې انسانان فعالیت نه کوي، د خپل دروني قوې څخه استفاده نه کوي، پر الله باندې باور نه کوي او په دوی کې ډېر داسې شیان منځته راځي چې د دوی ژوند ګډوډ کوي. که نن ته پنجي لري، خپل پنجي وخوره، سبا ته به الله بل پنجي درکړي. دا مه کوه چې زه ماینې ته ډوډۍ نه راوړم، ماینه به در لاس ونیسم، د خسرګنۍ کور ته بیا بوځم، هلته به د هغې نس موړ سي، دا زما د نن پنجي به ما ته راوسپمیږي. که دغه رقم سپیتانه کوئ دغسې به مو ماینه ایله کوي لکه ما چې دا 2 میړه ایله کوي. وایي مینه جدیت غواړي، مینه ویښتوب غواړي او مینه شور غواړي. وایي تاسو باید د دې لپاره چې ښه مشترک ژوند ولرئ باید جدیت ولرئ، باید ویښتوب ولرئ او شور ولرئ. ګوره دا زما 2 میړه چې و نه شور درلودی د روابطو، نه ویښتوب درلودی، نه جدیت درلودی، بس د مال ټولولو په حال کې و. ځان یې پر مال سپارئ، پر الله یې نه سپارئ، پر الله یې اصلا باور نه درلودی. ورکه زه نن د لور تداوي وکم، کور خرڅ کم، نو زما په درایي کې کمښت راځي. دا یو نجلۍ ده د زړه تکلیف لري، د بلا چې لري. خو ما داسې ونه کړه. ما خپل کور په ګروي ورکړی، خپل کور مې په ګروي ورکړی، په ایران کې مې ځان ته کور په ګرو کړی. ولاړم، کار مې شروع کړی، کار مې وکړی، پیسې مې روپۍ په روپۍ ټولې کړې، خپل د لور تداوي مې وکړه، اوس هم دوام لري تداوي. خو ده څه شي وکړل؟ د بې غیرتي وکړل. ځان یې د غفلت په خوب بیده کوي، ویښتوب یې ونه کوي، جدیت یې نه درلودی و روابطو ته او شور یې هم نه درلودی او دغه رقم ایله سو. نو که تاسو غواړئ ښه روابط ولرئ، که نارینه یاست که ښځه، کوشش وکړئ دغه مسایل په عملي توګه مینه وکړئ، نه په خیالي توګه د خیالي روابطو سره واوسئ. مننه.